أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم. ادغنا مخی اللہ جل جلالہ دے یہودو مذمت بیان کم. اس دغی آیت کریمہ کے اللہ پاک مؤمنینو تا خطاب کئی او دے اغنا بعد بیا دے دغی یہودو سا نقصاناتو اغاب اللہ جل جلالہ ذکر کی. مؤمنینو تا اللہ دے خطاب کئی چی تو سے دے دغی یہودو نا دے ایمان تمال روئے، حالانکہ دوی سرنگ خلق دی، دوی کے خویوادا سے ڈالا تیرا شوی وا چی دے اللہ پاک خبر اوریدلے بیائی پا آغی کی تبدیلی وکڑا. تبدیلی اس پا دوا قسم دو، یا تبدیلی دا چی دے تورات دے دوی پا زبان کر نازل و تورات بند پیدل و چی کم خلق پا توراتی پیدل لکا دے دوی کم علماء نو دے آغینا بے احکامات دے خپل خواہشاتو مطابق ثابت والا. مثلا تورات کی دے نبی علیہ السلام صفات تی چی علیہ السلام بدسے سترگی توری دی، دے سترگی توری تور دی او سپینی سپین دی، گنگریالی وشت دی، دم را انداز سرکت دا وغیرہ. نو دا دوی تا معلومو دوی بوئی چی دا پیغمبر سترگی بشنی وی، وشت بی چی آغا بو گڑگوتی وی، آغا گگر چی مجویتی ایو وغیرہ. نو دا سے یا مثلا دے رجم متعلق کم آیت تا آغے کی بھی تبدیلی وکڑل چی نا دے رجم آیت دا سے ندا بلکہ آغے سزو دادو چی خلویر تورکا و بزوری گاٹ کا و شرمندائی کا وغیرہ دا سے تبدیلی کولے. یا دے دغینا آ تبدیلی مراد دی چی دے اللہ خبر اوری دلی موسیٰ علیہ السلام سر 70 کسان لوڑل جی کلا کوم تروغل ویتوی چی اللہ پاک یہی دا کلام دے اللہ دا خو یہی چی عمل تو سے تو شروع کوئی اور کنا مشوال پکوائی بے ما پکوائی، حالانکہ اللہ خداوی تو سے عمل پر شروع کوئی کسا کمزوری دینا پاکی کہ دلی زبو پا آغیب یا افو دیتا کہوں معافی بو دیتا کہوں انسان کمزور دا خداوی تاوی چی اللہ چی کامل ما پکوائی شو پکوائی کنی نئی شوی پکوائی مائی پکوائی دا آغا تحریف شو. اللہ چی دوی خو دے اللہ دے کلام سرا بعد دے دینا چی اقلو ہو دوی پا آغیب پوئی شل و دے اغیب باوجودی ہم پا آغیب کی تحریفونا کول نو دے دقی نمتو سے سا دے ایمان تمولا روئی. اور بیا دا پاکی نقصان دا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا دے مومنین سر چکل دوی ملاقات پو کی چی مجھا ایمان اروڑا دا دے آغی دے خوشامد دے پورا دے مسلمانوں نا ایسا فائدی وی نو آغی تا ہوئی چی آو مجھا خو مسلمانی ہو اسلام دا سچ مذہب دا تورات کے ہم دے اسلام متعلق یا دے دقی پیغمبر متعلق دا سی صفات رغلی یعنی رشتیا بے تویل خو چکل اذا خلا بعضهم الى بعض چکل بو اخپل تلوڑل جب آغی تا خوئی چی انما معاکم انما نحن مستہزئون آغی بویتی چی دا تو سے سبے وکوفی ہوئی اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تو سے تا اللہ پاک چی کم خبر پا کتاب کی ذکر کری تورات کی چی پیغمبر دا سے دا رشتیا دا غس مسلمانون تا دا سے ویلے شای ہوئی و تو سے خدا پیغمبر حقیقت کی منوئی نا نو ننی چی تو سے دوی تا ورشای ہوئی بیا بو ثبوت داغا قیامت پریز اللہ پاک تی چی آیا اللہ پاک دغی مشتخپل ویل چی دیتا دا پیغمبر حق تا و بیائی ہنو منلا نو دا صحیح مجرم دی. حالائی چی دوی چی خپلا کی دا خبری سرکی چی دوی تا دا مایا ہوئی چی دا پیغمبر دا سی دا او تا علم هم دا ویلی اللہ پاک تا دے علم نشتا دا چی تو تا دا پیغمبر معلوم دا جان بوجھ کر پا دا بندی تا ایمان نرے نو اللہ خود دینا خبر دا نو دام دے دوی آغا کمکلی دا بو دے دوی دے آغا کم پڑے لکے چو جاننے والے دے تورات چویتا علم دے آغے حالات بیان کی اکم پاک ان پڑھو دے آغے با اللہ پاک تذکراو کی چی منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ بعضی پا کدا سے ہم دی چی آغا ان پڑھ دی
د کتاب سره علم نشته په د یهودو کې یا په نصاراو کې، خو صرف څه خبرې اورېدلي نو قصې کهانیه د هغې پسې به د ظن هم خبرې جوړې کړي، بس په تشې ارزوګونې کې سره پروته دي چې هغه مړه جنت ته خو بلا موږ داخلوي، جهنم ته ساره موږ تلای نه شو، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، جهنم ته موږ نشو تلای، کلوړ هم شو نو څو ورځې په جهنم کې موږ وخت تیر کو، یا اوه ورځې او یا 40 ورځې، دا اوه ورځې انتخاب یې ویلې کړی چې موږ که جهنم ته سو نو اوه ورځې به صرف لوړ شو. اول خو یې چې څونه لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، د دغې سپیرې په آخر کې بروشي آخري پو کې چې جهنم لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت ته هرگز هم څوک نشي داخلېدای، که داخلیږي نو دا به یهود او نصارا داخلیږي، او بیا ویل چې که چېرته بالفرض جهنم ته لوړلو نو ایام معدوده هغې کې به څو ورځې موږ تېرو چې هغه یا اووه ورځې دي، ځکه چې دوی ویل چې پیسو باطلو روایاتو سره یې دا ثابت کړي دي چې د دغې دنیا د آدم علیه السلام نه ونڅه تر د قیامت رسې 100,000 سال زندگی عمر ده، نو د هر زر کوله په بدل کې به موږ صرف بیا یوه ورځ په جهنم کې تېروو، یا وی 40 دنه دا موږ جهنم کې تېره کړو. او ویلې چې موسی علیه السلام کله کوه تور ته لوړو نو هلته کې پسې ورستې سامري دوی خطو کړل، د اخسی عبادت یې شروع کړ، نو 40 دن یې عبادت کړی، لہذا د هغې په ګناه کښې به بیا موږ 40 دن جهنم کې وسیځو، بیا مو بیا وینه الله روبسي. اوس عجیبه خبر لا تزر وازرة وزر اخرى، حالایي چې څوک هم د یو نفس د بل نفس ګناه په سر نشي خوستی چې یا الله بس هغه نفس ته معاف کړې، زه خو هسې جهنم ته څه د هغې وله په سزو هم مترکو هغه معاف کړې، داسې نشته ده. بد عمل یوه طریقه چا شروع کړله د هغې به خپل ګناه خپل ته میلویږي، او بل چې عمل په کوي ته به خپل هم میلویږي، د هغې وله به هم سره ډبل تو ته میلویږي. مخکې مو د دې وضاحت کړی، خو اوس ګناه د تو مشر کړی دو او سزو پکې ته خورې، نو دا هم د دوی بالکل هغه منګړت خبره وه، د اذن خبره وه. نو الله جل جلاله یې چې اتخذتم عند الله عهدا، د الله سره مو ویلې وعده وخوستي که الله دې سره وعده کړی چې زه به دغسې کوم، دا هم دوی د ظلم خبرې کوي، به بلا رد وکړي، بلا من کسب سیئة وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، چې چا هم ګناه وکړله، ګناه په ده باندې احاطه وکړله، د ګناه نه توبه نه وبوسي او د ګناه دا مسلسل پکې لګیا ده، دوام پکې کوي، نو فاولئک اصحاب النار دا د اور وله دي. دغه هم د یهود او نصارا چې دغه رنګ دوی په ګناهونو کې مبتلا دي او لګیا دي، د جهنم حقداري بې دغه دي، جهنم یې ته تیار کړې ده. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، الله فرمایي چې بیا سخت شول زړونه تاسې، من بعد ذلك بعد د دې نه، فهي کالحجارة او اشد قسوه، نو بیا دغه زړونه کالحجارة په شان د کونې دي، او اشد قسوه یا زیات سخت د اکونی نه، و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، او بشک سره بعضې د اکونیو نه هغه دي یتفجر چې جري کېږي د دې نه الانهار نهرونه، و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، او بشک سره بعضې د دې نه البته هغه دي یشقق چې وچوي، فیخرج منه الماء بیا اوزي د دې نه اوبه، و ان منها لما یهبط من خشیة الله، او بشک سره بعضې د دې نه البته هغه دي یهبط چې پریوزي من خشیة الله د الله پاک د خوف نه، وما الله بغافل عما تعملون، او نه د الله پاک غافله د هغې اعمالو نه تعملون چې عمل تاسې کوئ. دا د مخکې درس وله ترجمه مو کړ، نن وله افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تاسې تمه لرئ ای مسلمانو ان یؤمنوا لکم چې دوی به خبره دي تاسې ومني دغه یهود، وقد کان فریق منهم، او تحقیق سره وا یوه ډله منهم د دغې یهودونه، یسمعون کلام الله چې دوی اورېده کلام دی الله پاک، خبرې دی الله پاک، ثم یحرفونه بیا دوی تبدیلی په دې کې وکړلې، من بعد ما عقلوه بعد د هغې نه عقلوه چې دوی هغه فهم که په هغه باندې دوی پوه شول، وهم یعلمون حال دا دی چې دوی په دا باندې پوهېدله چې دا موږ غلطه چار کوو چې اوس د الله پاک د کلام بیا انکار کوو، په کې تبدیلی کوو. واذا لقوا الذین آمنوا، هر کله چې دوی ملاقات وکړي ملاو شي د خلکو سره یا آمن سامن شي د خلکو سره، آمنو چې ایمان یې وروړه، قالو نو دوی ویتي آمنا چې موږ ایمان اروړه، واذا خلا بعضهم الى بعض، هر کله چې دوی جدا شي بیل شي، بعضهم یا لوټ شي، بعضې دوی الى بعض بعضې طرف ته، قالو نو دوی یی
اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا تاسې بیانوئ دوی ته د نور کسانو ستی بما فتح الله علیکم، هغه خبرې چې کلو کړي دي الله پاک په تاسې باندې، هغه خبرې فتح الله علیکم چې ظاهري کړي دي الله پاک په تاسې باندې. زبور کې کوم حالات ته ذکر دي د اسلام د حقانیت د دغې پیغمبر تاسې دوی ته بیانو. لیحاجوکم به عند ربکم، د هو به انجام عاقبت پیدایي، لیحاجوکم به چې دوی به دلیل نسی په دغې خبرې سره عند ربکم په خود رب د تاسې کې. سبب الله ته چې الله پاک موږ ته یې بیانولی خو انکار یې دا خو کړی موږ خو چې که دوی مسلمون دي. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه چار نه وخلوئ. الله فرمایي اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون، آیا دوی ته معلوم نه دوی ته پته نشته چې بېشکه سره الله جل جلاله یعلم دوی ته معلوم دي هغه شیونه یسرون چې دوی پټوي، وما او هغه شیونه یعلنون چې دوی جوتوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، او بعضې دوی نه هغه کسان دي، دا د انپړو خبره اوس الله پاک کوي مخکې چې کوم په تورات پیدل. ومنهم بعضې دوی نه هغه کسان دي امیونه چې دوی، او بعضې دوی نه امیونه انپړ دي. امی چې د کتاب سره علم نه وي، نو عربي ته هم امیون ویل شول، او په دا نبي علیه السلام هم نبي امی انپړ وکړ نبي علیه السلام. خو دا خو د دې دپاره کمال و، نورو خلکو دپاره د عوامو دپاره د موږ دپاره مثلا چې پړه لیکني دا د موږ دپاره یو عیب غوندې ده، جهل نسبت کیږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد النبوت تمام د دنیا علوم الله جل جلاله د هغه په سینه کې اوچول. نو دا د عید نبوت صداقت و چې کسوی د هغه پیغمبر خو د مدرسې په سټ نه ده تیر شوه، موږ اصطلاح کې چې د سکول په ماټ کې اوبه نه دي شلې، خو د دغې باوجود دومره حیران کن خبرې کوي. نو دا معنا چې دا د زده کړې خبرې نه ده، الله پاک طرف نه ورته میلاو دي، پیغمبر د وخت یې تر درومي د الله کلام ته څه نه وکوي، د عید پوره کمال و ده. ومنهم امیون، بعضې دوی نه امیون دي انپړ دي، لا یعلمون الکتاب چې دوی ته علم د کتاب نشته، دوی نه پیږي په کتاب باندې، الا امانیه مگر امانیه، الا امانیه مگر تمناګونې کوي ارزوګونې کوي. وانهم الا یظنون، او نه دي دوی مگر دوی ګمان کوي اندازې لګوي اټکل خبرې کوي. فویل للذین یکتبون الکتاب، پس هلاکت ته د پوره د خلکو یکتبون الکتاب چې دوی لیکي کتاب. نو بعضې یهودو هغې به د ځون نه مخکې خو دا فوټوسټیټ وغیره چا پرنټ نه و، نو ځون نه به یې تورات یوه نسخه ولیکله، په کې به یې اسونې اسونې مسلې ولیکلې، بیا به یې هغه په خلکو خرڅولې، خلکو به ډېرې په شوق سره اخیستلې. نو الله پکې چې فویل ویل د دوی لپاره، ویل امنه هلاکت کېږي. حدیث کې درومي حدیث شریف کې چې ویل د جهنم یوه داسې کانده ده ژوره او دومره ګرمه چې که چېرته دغه غرونه ور پرېوځي سخت غرونه، نو دا به بلکل د اوبې غوندې ولیکي، یا به د دغې نه بلکل شګه جوړه کړي. او ژوره څومره ده ویل کانده د جهنم دومره ژوره ده چې یو کافر هغې ته ور پرېوځي نو په 70 سال به دغسې دی پرېوځي تحت او پکې ونه رسوي. الله پکې چې دغې خلکو دپاره ویل ده. فویل للذین، نو ویل هلاکت ته دپاره د خلکو یا د جهنم هغه کندو دپاره د خلکو یکتبون الکتاب چې دوی لیکي کتاب بیا دي په خپلو لسونو سره، ثم یقولون هذا بیا دوی چې دغه من عند الله د الله پاک جانب نه دي، دا د الله خبرې دي. لیشترو به ثمنا قلیلا، دا ویلي دوی داسې کوي دومره زیات نقصان ځون ته ویلي وخولي دنیا دپاره، لیشترو دپاره دوی اوخلي په دغې سره ثمنا قلیلا پیسې لرې، ډېرې پیسې وپوخلي، خو د دنیا پیسې د دنیا دولتونه د آخرت په مقابله کې ډېر انتهایي څه معنا یې نشته، ځکه الله یې څه معنی قلیل سره تعبیر وینه وکړي. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، پس هلاکت ته دپاره دوی مما د هغې شی د وجې نه کتبت ایدیهم چې لیکي لسونه دوی، وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت ته د دوی دپاره مما د هغې شی نه یکسبونه چې دوی کسب کوي. وقالو دوی یی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، چې هرګز به موږ ته نه رسي وره، هرگز به موږ نه مسه کوي وره، الا ایاما معدوده مگر څو ورځې شمار کړې شوې، یا اوه یا څلوېښت ومې ویل. قل پیغمبره ورته وایه چې اتخذتم عند الله، حمزه د استفهام مقدره، اتخذتم آیا تاسې اوخوستېدو عند الله د الله پاک نه، الله پاک سره مو خوستېدو عهدن واده، الله لکه چې واده دې سره کړي چې او تاسو د جهنم که خیري څه نه یئ. فلن یخلف الله عهده، چې بیا به هرګز الله مخالفت نه کوي د خپلې وعدې. ام تقولون، یا تاسې یاوئ په الله پاک باندې، یا ور تړوئ په الله پاک باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې هغې تاسو ته پته نشته. ام تقولون، یا تاسې یاوئ په الله پاک باندې خبره لا تعلمون چې هغې تاسو ته پته نشته. الله فرمایي بلا ویلې نه، اور به یې سیزي،
من کسب سیئه وحاطت هغه څوک چې کسب کی ګناه وحاطت بی خطیته او احاطاو کی په د باندې هغه ګناه دی د خطا د ګناه دادو چې سړی دومره په ګناه کې ډوب شي چې ساره شرمندګي په خپل ګناه هم نه ته درېږي څه نه ایمان په سړي کې موجود وي انسان موجود وي که ډېر ګناه نه وشي خفا پوه شي یاره نافرمانی خو د الله مې خوښ دي خو یا الله پاکه بیا وایي چې یا الله پاکه ته مو ته توفیق وکړې یا الله ته مې د ګناه نه یا الله وبوسې ګناه معاف کړي چې ته توبه وبوسي خو کوم کافر خلک چې وي هغه خو صرف د ګناه سره احساس ورته نه کېږي نو په دې خپل ګناه بالکل ګیر چپیره یې خطا کړي وي نو فاولئک اصحاب النار دا خلک د جهنم ولدي د اور ولدي هم فیها خالدون دوی په دې کې همیشه والذین آمنوا خلک چې دوی ایمان اروړه ده وعملوا الصالحات او نیک اعمال دوی کوي اولئک اصحاب الجنه دا خلک د جنت ولدي هم فیها خالدون دوی په دغه کې همیشه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نن تقریبا